خبر پاکستان په امریکا په افغانستان کې د اورپوکو په نښه کولو هڅه نه کوله. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کې لیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهار علیکم. د پاکستان پوز ویان بابر افتخاری ویلي خبري ناسته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اورپوکو په نښه کولو هڅه نه کوله. د پاکستان پوز ویان نن پنځشنبه د اوري پر 15مه ویلي ګومان نه کوي چې امریکا افغانستان کې د اورپوکو په نښه کولو په لټه کې وو. په ورته مهال کې بیا امریکا پوز نن پنځشنبه ویلي چې له پاکستان سیمه کې خپل حضور ساتلو او استخباراتي معلومات راټولولو له ترهګرۍ سره مبارزې لپاره اډې جوړولو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان پوز بیان داسې مهال دا څرګندونې کړې چې تیره اونۍ د دغه هیواد لرې کړی شوی لومړی وزیر عمران خان هم ویلي و چې له واکه پر لرې کېدو د امریکا لاس لري. ویل کېږي چې SIA د اطلاعاتو اژانس مدیر ویلیام جی برنز په وروستیو اونیو کې د اسلام آباد کې په نااعلانه شوي سفر تللی و او هلته یې د پاکستاني پوځ استخباراتي له مشرانو سره لیدلي دي. د امریکا دفاع وزیر لویډي جی اسټن په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو عملیاتو لپاره د اسلام آباد د مرستې ترلاسه کولو په اړه د قمر جاوید باجوه سره په لیدلي پرله پسې اړیکې نیولې دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره د موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.